هیواد کې د وروستیو سیاسي جریانونو کې د قلموالو، لیکوالانو او شاعرانو فعاله ونډه او مثبت رول د میدان وردګ ولایت اطلاعات و کلتور ریاست کې وستایل شو. په دې غونډه کې علماو او مسؤلینو وویل لیکوالانو او قلموالو ډیر په میړانه خپل قلمي جهاد وکړ. موږ او تاسو مسیر او تګلاره دغه د دعوت لاره هم څه کومه ده. د دعوت لاره اوس قلم چی شی سوی، اوس قلم رادیو ده، اوس قلم تلویزیون ده، اوس قلم هغه د موږ او تاسو دغه موبایل کې نشرات دي، دا ټول د موږ او تاسو قلم دی. ولې دغه د موږ او تاسو د دعوت وسایل دي، وسیلې دي او دې ته نن ډیر زیات ضرورت ده. څوک دیموکراسي لپاره کوشش کوي چې دیموکراسي خلکو په ذهن کې ښایسته ورولي، خو بختوران تاسې یاستئ. الله یو لوی فضل و کرم په تاسې کړی چې تاسې د اسلامي نظام د استحکام، د اسلامي نظام د ذهن سازۍ، د اسلامي نظام د بقا او استحکام لپاره کار کوئ. مجاهدینو ښه قرباني ورکړله، اوس په دغسې اخلاص او په دا رقم باندې هرې قربانۍ ته تیار دي. ملتونو د مجاهدینو داسې دفاع وکوله لکه څنګه چې د امریکایانو وخت کې کوله. د یادې غونډې په ترڅ کې سیاسي شنونکو او قلموالو وویل چې افغانستان یو نه هېرېدونکی تاریخ لري او دا خپل مسؤلیت بولي چې په ټوپک، توره او قلم د خپل اسلامي نظام او خاورې ساتنه وکړي. داسې مکمله ازادي لرو چې نن غږیږو، نن ورځې لمانځو، نن خپل تاریخ لمانځو. که د تاریخ تر څنګه تاریخ نویس نه وي، تاریخ به له خپل پړاوه پاتې شي. دغه کوم ظلم چې زموږ په ملک باندې وکړ او په موږ مظلوم او بېګناه د ولس خلک یې را شهیدان کړه او د افغانستان غیور او غیرتي ولس یې بېرته په مقابل کې ډېر قوي ځواب ورکړ. په دې غونډه کې علماو، مسؤلینو، قلموالو او سیاسي شنونکو وویل چې د دښمنانو هر ډول جنایات او د غازیانو سرښندنې د تاریخ په پاڼو کې لیکل شوي چې دا د تورې، قلم او ټوپک یوه لویه بیلګه ده.